او د عمران خان د خويندو سره دلته اظهار یکجهتي کو نو کوم ټیک ټاک لراتل نو خلک یو ځل ټیک ټاک لراشي او جوړی کی خو چې کم کس ریګولر منګل باندې راځي او دلته حاضری کوي دلته پولیس لاټي چارج چې کومه دی هغه ته ولاړی انسوګیس ته ولاړی شیلینګ ته ولاړی نو دا ټیک ټاک چې قدرمندو پښتانه دلته کې په ګڼ شمېر تعداد باندې راځي څه وخت کې چې الیکشن کېده زما د حلقې ایم ان اے ایم پی اے به ماته ویل چې ماله ووټ راکړئ او دا ووټ چې دی دا د ستنې دپاره د ترقیاتي کارونو دپاره نه دی دا د عمران خان د ازادۍ دپاره دی زما پښتون روډ او د پی ټي آی سینیر کارکون هم دی او د دوی نه راځئ تپوس پوښتنه کوو چې څه ویل غواړي جی بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډیره مهرباني بالکل جی چې کوم په 8 فروری باندې ووټ زمنګ نمائندګانو اغسته دي نو د کې هیڅ شک نشته چې هغه د عمران خان د رهایی لپاره اغسته دي او هغه په دې نیت باندې اغسته دي چې هغه به د عمران خان پر رهایی کې خپل کردار ادا کوي باقیا چې کوم تحریک انصاف کارکنان دي او هغه خپل منتخب نمائندګان ټاکلي دي هغه د نمائندګان هغه ټاکلي دي چې هغه دې ته نه دي کتلي چې دا د کم قوم نه دي هغه دغه نوم ته نه دي کتلي هغه دغه شخصیت ته نه دي کتلي هغه دغه کردار ته نه دي کتلي خو هغه په دې وجه باندې واتس ورکړی دی چې چونکه عمران خان ټیکټ ورکړی دی تحریک انصاف ټیکټ ورکړی دی بینګ تحریک انصاف ورکر دا په موږ لازم ده چې د عمران خان د رهایی لپاره د ووټ ورکو په کار دا چې کوم ایم ان ایز ایم پی ایز چې هغه ووټ اغسته دی او په سملو کې ناشتي دي هغه هر منګل باندې اډیاله تراشي او هغه هر جمعرات باندې چې کومه د عمران خان په کیسز کې په های کورټ کې حاضر خدای ته وای په حلفن سره بوایو په دې ټایم د اډیاله جیل نه بهر موږ موجود یو دلته کې څومره ایم ان ای څومره ایم پی ایز د خیبر پښتونخوا نه راغلي ولې زه تاسو د دې وجه د پښتنو کوم دا ټیکه پښتنو چتا کړي کنه جی نو دا ته وای څومره ایم ان ای څومره ایم پی ایز راغلي په دې ټایم په دې ټایم باندې خودلته زمونږ عبدالسلام افریدي صاحب دی ایم پی ای دی او داغه نه علاوه چې کوم دی نو زمونږ سېنیټر صاحب دی دلته هغه راغلی دی یو څو ایم ان ایګان ایم پی ایګان نورم را روان دي خو ان کیس دا خبره ستاسو ټیک ده چې لکه په دې منګل باندې چونکه افیشل کال د پارټۍ د طرف نه د ایم ان ایز ایم پی ایز تنی چې کله افیشل کال ملاو شي نو هغه بیا چې کوم د خپل حاضری یقیني کوي زما د حلقې س ایم ان ایز دي چې هغه ډیر تکړه ایم ان ای بو څو وخت به چې د عمران خان حکومت نو د وزیر اعظم نه پس به داغه سیټو خبره کوم د علي محمد خان علي محمد خان کله نه چې عمران خان سے باندې سخت راغلی دا علي محمد خان ما چرته دلته نه دی لیدلی نو بس داغه سټیټمنټ خو تاسو خو کتلې دی چې هغه دلته د اډیاله مخې ته داغه موقف څه دی هغه دا وی چې رقم خلک راځي نو هغه ټیک ټاک د پاره راځي تاسو ټیک ټاک لراغلی نو من خو ټیک ټاک د پاره چې کومه دی کو څوک راځي زه تاسو ته دا خبره کوم نو هغه به یو منګل راشي هغه به یو دوه منګل راشي هغه به دوه درې ځل راشي تاسو وکتل چې منګه د تیر یو کال راشي چې کومه دی منګل نه دی قضا کړي او د عمران خان د خويندو سره دلته اظهار یکجهتي کو نو کوم ټیک ټاک لراتل نو خلک یو ځل ټیک ټاک لراشي او جوړی کی خو چې کوم کس ریګولر منګل باندې راځي او دلته حاضری کوي دلته پولیس لاټي چارج چې کومه هغه ته ولاړی انسوګیس ته ولاړی شیلینګ ته ولاړی نو دا ټیک ټاک چې کومه دا خبره ستاسو ټیک ده لګه خبره مخکې کومه عمران خان خو په خپل سوشل میډیا ډیر خوخی او عمران خان چې کم ویورشپ ته هغه په سوشل میډیا په پوره پاکستان کې د ټولو نه په ټاپ ته او علي محمد خان چې دی په خپل ذاتی تور باندې پیژنم هغه خو په خپل سوشل میډیا ته مخ کیږي آیا داغه لیول نه دی چې دلته کې راشي د عام کارکونو سره کیږي یا دا خبره چې دا مناسبه و نو دا خو دا غوي سټیټمنټ ته ما په خیال چې هغه د دې بهتره سولوشن جګړه کول غواړم کنه تاسو دا غوي سره دغه نو دا خو به تاسو لا غوي بهتره جواب غوي درکې چې په کم سنس کې غوي دا خبره کړې ده یا کم کس ټارګټ کړي دی انډیویډوال هغه ټارګټ ته یا مطلب دا چې بعض وخت کې انسان کوم خبره کوي نو هغه انډایرکټ کوي یعنی مخاطب کوي یو کس او کوي د هغه خبره کنه نو اوس نه پوهیږم چې دا غوي کم طرف ته اشاره ده اني هاو د دې وضاحت غوي خپل حق کول جی یعنی کې خبره دادی چې راتل پکار دی هغه منیزلا کم چې عمران خان سے په وزارت اعظم په دوران کې هغه فائدې اغسته او هغه ډیر نږدې وو زه ډیره کلیر خبره کوم چې دې کې دویم شک نشته دی کې دوه رائے نشته دی چې کوم خلکو په 8 فروری باندې ووټ اغسته لري د عمران خان د رهایی لپاره دا منډیټ د قوم د طرف نه د تحریک انصاف د طرف نه ملاو شوی دی کچرته دغه خلک د عمران خان پر رهایی کې څنګه چخکاری د تیر 2 کالو راسي چې خاطر خوا هغه کې کامیاب شوی نه دي او دا ټایم پیریډ د دوی کمپلیټ شو دوی په دې کې کامیاب نشي قوم به دې بدلا خدای ته وای شاباش شریف سے مهرباني کړی دا هغه خطاب کول هغه وی چې غریب زما ډیر زړه ته نږدې دي او کلم چې مونږ 1 روپۍ 2 روپۍ زیاتو نو نواز شریف صاحب هم پزړه باندې غټه غټه غدي نو دا ته وای چې نواز شریف مریم نواز ټول غټه غټه غټي پزړونو باندې غدلې وي او پټرول زیات کا خدا ځل زیات نکړو دا ځل دا وای چې هاي اوکټین ګران کړ دې تاسو ګورئ ګورئ دا د دوی ډرامې دي دا ټول ډراما باز خلک ته او دا د فام 47 پیداوار دی او دوی سره عوامي منډیټ بالکل نشته دی ځکه چې د عمران خان حکومت کې چې کله به پټرول 15 روپۍ ګران شو نو دوی به ویل چې کلم پټرول په ملک کې ګرانی نو وزیر اعظم غلی نو اوس چې عمران خان په اډیاله جیل کې قید دی او په ټوله دنیا کې
د پټرول یا د ډیزل ریټ چې کومه ده هغه نه دی سیوا شوی صرف په پاکستان کې دوی چې کومه ده 55 روپۍ سیوا کو نو اوس په دې نه پوهیږو چې هغه فارموله بدله شول او کنه دا چې کومه ده په دوی باندې نه فټ کیږي تر ته وای مونږ چې پښتانه یو کنه جی نو زمونږ چې کوم اسلامي جماعتونه او د کتاب یعنی کې جماعت اسلامي او فضل الرحمن صاحب ګروپ وتا دوی به همیشه چې مونږ سترګې کولاو کړي هغه د فلسطین په نوم باندې ووټ اغسته هغه د کشمیر په نوم باندې ووټ اغسته دي تر ته وای چې نن په فلسطین کې سکیږي د مسلمانانو سره سکیږي نو آیا تاسو د جماعت اسلامي یا د فضل الرحمن صاحب ته څنګه ګوري چې هغه आवाज اوچتای د مسلمانانو لپاره کنه هغه خو د قوم تم ښکارا ده هغه زما په خیال چې که زه ونم یمن د قوم د هر څه خبر ده چې تاسو ولیدل چې په عمران خان ته بدوی چې کومه د يهودو ایجنټ ویلې او په عمران خان باندې دا الزام دوی لګول چې دا د يهودو ایجنټ او د امریکای علاقار دلته ناشته دي خداغه موقف د اسرایل حواله سره ډیر کلیر او هغه بار بار دا ویلي دي چې یاره دا تسلیمول چې کومه د ملک د لپاره د قوم د لپاره به حیثیت مسلمان دا نه دی پکار اوس چونکه امریکا ډایرکټ حمله کړې ده اسرائیل ډایرکټ حمله کړې ده په ایران باندې کم قوتونه د فلسطین په باره کې دا خبره کوي چې د يهودو خلاف راپاسي هغه د ایران په باره کې دا خبره ولې نه کوي چې د امریکای خلاف راپاسي تاسو ته په خپل پته ولګي چې د امریکای ټاوټ سوکتي او د اسرائیل حمایتین سو ډیره مننه ګرانو عزتمندو دلته تاسو مونږه موجود یو اډیاله جیل نه بهر او په ګڼ شمېر تعداد باندې د پی ټی آی کارکونان دلته کې راغلي موجود دي دا تاسو کتل شي ناظرین د اختر نه پس یعنی کې دا لومبه منګل دی چې دلته کې داخلك د عوام د پی ټی آی کارکونان دلته را رسیدلی دي فرحات خان لا اجازه راکې په خپل دعاګانو کې یاد ساتي د الله په امان